بسم الله الرحمن الرحیم. محترم و دوستان و وطنوال و ورون و خوند و محترم لودین صاحب، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. درانه سپ تاسو ته او له دې لارې ټولو وطنوالو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې خوشحاله جمعه ولري او هغه څوک چې نوې پیل کړي د خوشحالۍ او د امن ورځ ولري. ډیره مننه. هموطن عزیز، دوستان محترم، بعد از تقدیم سلام شما را به این برنامه امروزی روز جمعه، برنامه 34مین خوش آمدید میگیم. خدا کنه چند لحظه که همراه ما هستین از این پروگرام لذت ببرین و مستفید شوین و همچنان پروگرام در صفحات اجتماعی خود شریک بسازین که دیگه دوستا هم از این مستفید شوند. لودین صاحب دغه د سولې د ذهنیت په لاره کې د ذهنیت جوړولو څلور درسم پروګرام نن وړاندې کوو او هغه دا ده چې موږ د مختلفو موضوعاتو باندې څه بحث کړی ده. دغه د ځاني وده یعنی رشد فردي په ساحه کې دوهم پروګرام ده چې موږ وړاندې کوو. او واقعا دغه پروګرامونو لړۍ چې د سولې د ذهنیت عنوان یا د سولې د ذهنیت د ودې او پرمختګ یا پرمختیا تر عنوان لاندې راپیل شوی، مختلفې برخې درلودې او اوس ډیره مهمه برخه چې هغه د ځاني ودې او انکشاف چې هغه بنیاد د دې ټولې ودې او د دې ساحې ده چې هغه انسان څنګه کېدای شي چې پرمختګ وکړي، انکشاف وکړي او دغه وړتیاوې پیاوړې شي په انسان کې. نو دا ډېر مهم پروګرام ده. خدای وکړي چې د موږ او تاسو دغه هڅې د وطنوالو دپاره او د ټولو هغو مینوالو لپاره مفیدې او ګټورې ثابتې شي چې دوی د خپل ځان او د خپل ولس د ټولنې د انکشاف په لاره کې هڅاند او کوشش کوونکي دي. نو دین صاحب موږ خو دغه کلیدي سلاید لرو. اکثره پروګرامونه موږ له دغه جنه شروع کوو، دا یوه ښه مقدمه ده. او دغه سلاید اصلا موږ د دې لپاره جوړ کړی و چې انسان څه رقم سره وده کولی شي. لکه عنوان ته هم چې ځان وګورئ، ځاني وده، رشد فردي په دغه ساحه کې ده. او دا ده چې انسان د خپلې ودې په لار کې په دغه سفر کې چې دوی کوي له دوو مرحلو نه تیریږي او په دریو ساحو کې دوی شتون کولی شي. له ابتدا نه چې دوی شروع کوي هغه د محتاجي ساحه ده. د محتاجي ساحه د دې لپاره چې له هغه نه وده وکړي د خودکفایي ساحې ته ځینې شیان طبیعتا واقع کیږي. مثلا یو طفل چې دنیا ته راسي ورو ورو وده کوي، رشد کوي، حالت د بلوغ ته رسیږي. یعنی د جسمي حالت نه طبیعتا دوی د عادي ساحې ته، د خودکفایي ساحې ته رسیږي. اما د معنوي او فکری او رواني نقطه نظر نه چې دوی هغه د فهم نقطه نظر نه هغې ته ورسیږي، په لار کې ځینې خنډونه لري. د هغو خنډونه دوی باید عبور وکړي. او دا خنډونه په تفصیل باندې یادونه سوې ده. دا بیا موږ دغه کلیدي سلاید نه تنها د انفرادي یا د شخصي ودې د یو کلیدي سلاید په توګه باندې غوره کړی و، بلکې دا هم د ټولنې د ودې دپاره هم قابل د تطبیق ده چې یو ټولنه که په محتاجي ساحه کې ډېر عامې نښې دا دي چې دا په دا محتاجي ساحه کې چې ساتل کېږي چې هغه د مفاهمې د ژبې نشتون ده، د مقاصدو نشتون ده، د انضباط او ډسپلین نشتون ده. که چیرې یو ټولنه غواړي په ټولنیز وضعیت کې هم د خودکفایي په لور باندې خوځښت وکړي، نو د مفاهمې د ژبې رامنځته کېدل پکار دي چې هغه تعلیم و تربیه هم په ټوله پکې شامله ده، مشوره هم پکې شامله ده، یو د بل سره مرسته هم شامله ده. او د مقاصدو ټاکل ډېر مهم دي چې د مقاصد باید ولري. او یعنی یو لرلید
حتی که اشخاص د نن ورځې موضوع هم د موږ تاسو په دې کې تطبیقیږي چې یو شخص د خپل شخصي انکشاف لپاره باید مقاصد ولري او حتی کله کله د ځان سره خبرې وکړي، یعنی د ځان لپاره هم طبیعي د انسان مغز داسې خصوصیت لري چې موږ سره خبرې کوي شي، موږ ورسره خبرې کوي شو، موږ یې پروګرام کولی شو چې مقاصد ورته وټاکو، هغه له موږ سره مرسته کوي. انضباط سره سم موږ خپل کړه وړه که چیرې عیار کو نو د مقاصدو په لور باندې موږ او تاسو حرکت کولی شو. یعنی انسان په شخصي سطحه، ټولنه په ټولنیزه سطحه او یا په طبیعي توګه هم نه تنها انسانان بلکې نور ژوندي موجودات هم د وابستګي له ساحې نه غواړي چې د خودکفایي او د فلاح و سلام او د حاصل په لوري باندې وده وکړي چې ثمر ورکړي اصلا زندگی کې. نو په تیر پروګرام کې موږ نور به ذاتي نه ځو، خو دومره فقط وایو چې په دغه اوله مرحله کې دا په خپله په فرد پورې اړه لري چې دغه درې خنډونه د ژبې زده کول او د مقصد تعینول او د مقصد ته د رسیدو لپاره د انضباط استعمال خپل ژوند کې دا شخصي ده. اما دوی چې بیا وغواړي په ټولنه کې وده وکړي، بیا نو درې نور خنډونه دي چې هغه د یوګو مدیریت وکړي، ځکه بې له هغه مدیریت نه د نورو خلکو سره همکاري او تعاون نشي کوی، او د افهام او تفهیم مهارتونه زده کړي او د تعاون اصولو باندې ځان پوه کړي، بیا دوی هغه د فلاح او سلام ساحې ته رسېدای شي. نو موږ ولاړ شو یو خلاصه لنډیز به وکړو چې په تیر پروګرام کې موږ څه شي ذکر کړل، د دوستانو حافظه به تازه شي او دغه یو دوه نوي سلایډونه چې موږ لرو د هغه لپاره به زمینه مساعده شي. موږ وویلې چې دغه د انسان قدرت او توانمندي چې له یو خنډ نه عبور وکړي، د دوی هغه اندازه د ذات او د وجود او د ذات په اندازې پورې اړه لري. دغه اول پاس سلاید کې وګوره، دا یو خنډ موږ په دوه ځایو کې ښودلی ده چې هم دلته پاس عین خنډ په عین اندازه ده، اما په دغه پاس عکس کې د انسان هغه وجود او ذات چې ده مثلا په دغه سکیل باندې ده، که دی راسي د دغه خنډ نه عبور نشي کوی، دا یو لوی خنډ برېښي ورته. اما که دی په ځان باندې کار وکړي او خپل ځان قوت پیدا کړي، فکري نقطه نظر نه، د معنوي نقطه نظر نه، د تخنیکي نقطه نظر نه، د تعلیم او تربیه نقطه نظر نه، د دوی هغه ذات او وجود که دومره لوی شي، دا یو ډېر کوچنی خنډ دی، ډېر په اسانۍ سره ترې تېرېدی شي. نو دغه سلاید چې تاسو دا تشریح وکړه، دغه سلاید فکر کوم چې پکار ده چې مخې ته راسي. د ما مخې ته خو دا پخوانی سلاید ده. درانه صاحب دغه سلاید چې تاسو ویلي چې که چیرې کله کله یو خنډ یو چاته لوی ښکارېږي، دلته صحیح ده ودرېږې، اوس څنګه ده؟ زما کمپیوټر کې خو هماغه پخوانی د درې ساحو سلاید پروت ده. دا عجب ده، دلته هم دغسې په هغه فیسبوک ته هم په دغه رقم نه پوهېږم مشکل ورته پیدا ودرېږه، دلته یو سور هغه ده ټول لاړ شي. د دې دپاره چې دوستان له سلاید سره مطابق تشریح واوري، که څه چې تشریح چې هغه دې کړي دغه سلاید ما تشریح کوو. اوس هم ما ویلې چې دا تشریح د بل سلاید ده، نو اوس دا اوس معلومیږي. نو دغه سلاید ما ښوده چې دغه یوه لار ده او په لاره کې یو خنډ ده، او دا خنډ ما په دوو ځایو کې ښودلی ده، عین خنډ په عین اندازه په عین مشکلات څومره ده. په دغه اول عکس کې دغه انسان چې غواړي دغه خنډ نه عبور وکړي، هغه د دوی وجود او ذات او د تعلیم او تربیه نقطه نظر نه، تخنیکي معنوي فکري نقطه نظر نه دومره وده کړې په دغه سکیل باندې ده.
نو دغه ته نور خنډ بریښي لکه یو لوی غر د دې نه عبور ډېر مشکل دی ورته. اما که دوی په ځان باندې کار وکړي، تعلیم او تربیه یې ښه سي، لوړې مرحلې ته لاړ سي، له فکري نقطې نظر نه، د معنوي نقطې نظر نه، د ابتکار له نقطې نظر نه، او هغه څلور نعمتونه چې موږ پخوا ذکر کړي وو هغو ته وده ورکړي، د دوی وجود به دومره لوی سي چې دا یو ډېر کوچنی خنډ ورته برېښي. دغه دویم عکس کېدلان. زه درانه صاحب یو بله خبره هم که ستاسو خوښه یي به اضافه کړمه چې هماغه اول سلاید کې چې بیا به ورته ورځو نو خو ځکه هغه اشنا ده زموږ او تاسو دوستانو مینوالو ته. یعنې په یوه محتاجه ټولنه کې که موږ ټولنیز برخ ته راولو، په یوه محتاجه ټولنه کې اکثرا دغه وړتیاوې د انسانانو چې هلته اوسېږي داسې دي لکه پاس سلاید کې چې پاس برخه کې پاس چې هلته هغه پیاوړتیا دومره وده نه ده کړې، نو خنډونه غټ ښکاري، له هغه نه تېرېږي، همالته سره ګیري، په ډېرو ساده ساده خنډونو کې سره راګیري. نو کله چې د یوې ټولنې خلک پیاوړي سي، د هغوی په مغز باندې، د هغوی په استعدادونو باندې، د هغوی په ښوونه او روزنه باندې، د هغوی په مهارتونو باندې سرمایه ګذاري وسي، هغه وده وکړي، نو هغه خنډونه ورته ساده کېږي، له هغه نه اسانه تېرېږي. رښتیا هم یعنې که موږ غواړو فرضاً په دغه وخت کې موږ خپلې ټولنې ته غواړو چې وده او انکشاف ورکړو، هر چیرې چې یاستو افغانان که چیرې د خپلو په شخصي توګه او په ټولنیزه توګه باندې د استعدادونو ودې ته پاملرنه وکړي، هغه څه چې د موږ په مخ کې د خنډ په توګه ښکاري یا مشکل دي، د هغه دپاره یا د هغه خنډونو د پېژندلو لپاره، د هغه د نه د تېرېدو لپاره مهارتونه او علم او پوهه پکاره ده. لکه تېر سلاید کې چې موږ بېګا وویلې چې دانستن توانستن است، تاسو تفسیر هم پرې وکړه. نو دا دانستن چې رامنځته شي، نو له ده سره څنګ کې توانستن رامنځته کېږي، سړی قوت پیدا کوي چې له خنډ نه په اسانه تېر شي. رښتیا دغه دویم سلاید کې، دا بل سلاید کې چې موږ هم تېره هفته باندې وغږېدو، هغه دا و چې انسان یو حالت د وجود ده او یو حالت د کردار ده، او دوی څومره وده کړې ده، ذاتي وده یې کړې ده، د فکري نقطې نظر نه، تخنیکي، معنوي، د جسمي مختلفو ساحو کې څومره وده کړې ده، دا د ده ذات او شخصیت تعینوي، او هغه عمل او کردار چې دوی کوي د هغو په نتیجه کې هر شی چې دوی لري، هر پیامد او حاصل چې دوی لري، د دغه دوو نتیجه ده. که چېرته دوی له خپل پیامد نه خوشحاله نه وي، یا په کافي اندازه عاید نه لري، یا په کافي اندازه سټیټس یې نه ده پیدا کړی، یا په کافي اندازه باندې نور د ژوند ضرورت یې نه دي لاسته راوړي، په دغو دوو ساحو کې دوی کار کوی سي. یا به خپل کردار وده ورکوي، ښه کوي به، او یا به خپل ذات وجود ته. دغه فورمول دا چې که چېرته هره ورځ یا هره هفته حتی که ډېر کم هم وي، په دغو دوو ساحو کې کار وکړي چې دغه وده وکړي، هم یې وجود او ذات وده وکړي او هم یې د کردار ښه والی وده وکړي، ډېر کم به هغه د ده پایله او پیامد حاصل د ده د وجود او د دوی د کردار حاصل به ډېر لوی سي، ډېر لویږي، یعنې حاصل به ډېر زیات وي. دغه یو فورمول ده چې دې ته 1000% کې فورمول یې 1000% فورمولا. نو که چیرې موږ غواړو چې پایلې یا نتایج د موږ په زړه برابر او دلخواهي او مطلوب وي، نو کردارونه یا عمل پکار ده چې همغه سره مطابق اجرا سي، او د عمل لپاره بیخ کې بیا نو هغه ذات وجود ده. نو عمل خو په یو شي باندې تکیه ده چې هغه د انسان پوهه ده، یا د انسان باورونه دي، د انسان هغه تصورات دي، فکري سطحه ده. څومره چې چیرې له ښي خوا نه دخوا ته هم ځو، کله چې د چپې خوا نه ښي خوا ته هم راځو، په مابین کې
نتایج په عمل باندې استواره کیږي. نو نتایج خو په عمل دي، خو عمل بیا په خپل بنیاد کې په بینګ یا ذات یا وجود باندې استواره ده. یعنی عمل په خلا کې نه رامنځته کیږي، خود په خود هم نه سره رامنځته کېدای. حتی که چیرې موږ د یو ماشین کارکردګي ته وګورو، یو ماشین هم دغه جوړښت سره سم دغه د پاور او دغه د استعداد او دغه د پلان یا پروګرام سره سم کار اجرا کوي. دا یو د بل سره داسې تړلي دي لکه سیاست او اقتصاد. نو دا په د قرآن عظیم شان په ډیرو آیتونو کې چې همیشه یادول کیږي چې ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. نو د عمل صالح کله کله دوه نتایج راوړي. کله چې عمل صالح اجرا سو چې پایله یې ښه وه، که پایله یې مطلوبه وه، انعکاس د دې پایلې په ذات باندې هم راتلی شي چې هلته یو نوع خوشحالي او فرحت او تقدیر رامنځته کیږي چې ما یو دا شی اجرا کړی سوی. نو دې کبله د اعمالو د اصلاح لپاره کوشش دا ده چې موږ څنګه وکولی شو چې خپل ذات باندې او په کردار باندې زیاته سرمایه گذاري وکړو، ځکه پایلې خپله رامنځته کیږي له دې نه. او که پایلو باندې خوشحاله نه یو، نو کوم ځای کې باید تبدیلی راولو یا بدلون راولو، یا په کردار کې او په بالاخره په دغه ذات یا وجود کې. نو دغه سلاید هم یو تکراری د دې لپاره چې د موږ حافظه را تازه سي. تېره هفته هم کار پرې کړی و. دغه بل سلاید هم تېره هفته ذکر وکړ، او دا دغه شاید چې تا مخکې هم ذکر کړ او بېګام په اشتهار کې مو ویلې دانستن توانستن است. دغه مثلث دغه شیان ټول سره رایوځای کوي چې که چېرته د موږ پوهه او دانش زیات سي، په هغه ساحه کې د موږ مسؤلیت داسې تعریف شوی دی چې یعنې موږ جوابګوی یو. هغه مسؤلیت جوابګوی، یعنې چې موږ کولی شو په هغه ساحه کې جواب ورکړو، مسؤلیت واخلو او سبب وګرځو. او هر څومره چې موږ علم زیات سي، په هغه ساحه کې موږ سبب ګرځو او په هغه ساحه کې کنټرول لرو. دغه توانمندي موږ ته راکوي دغه دانش او پوهه. دغه مثلا داسې ارتباط هم لري چې که چېرته ما ته مسؤلیت راکړی شي چې په دغه ساحه کې ته اوس مسؤل یې، ته کار وکړه، زه به ډېر زر ما ته هغه د هغې ساحې هغه مهم شیان رامخته کېږي چې زده کړم، او په هغه ساحه کې پوهه او دانش مې زیات سي، او په عین وخت کې په هغه ساحه کې کنټرول هم پیدا کړم. دا یو ډول ارتباط. داسې خو ارتباط خو لري. که داسې څوک په دې باندې یو دانش او پوهه ولري، یو څوک د یو کار د اجرا پوهه ولري، نورانی صاحب، د ما پوښتنه په دې ځای کې ده چې که چېرې یو څوک د یو کار او د اجرا پوهه ولري، هغه به ممکن د مسؤلیت اخیستو توانمندي زیاته ولري نسبت له هغه چا نه چې د هغه برخه کې پوهه ونه لري، که نه؟ ما ته مثلا که چېرې یو کار یو څوک د یو خنډ سره یا یو ټولنه یا یو اداره له یو مشکل سره مخامخي، په دغه پرسونل کې یو دوه یا درې کسان د هغه مشکل د حل استعداد او توانایي لري، که نه؟ هغه د بینګ نه، او دغه موضوع رامخته کېږي. که هغه کسان چوپ پاتې سي مثلا، یا هغه موقع د دې ونه لري چې دا خپل استعداد یا خپل رایه یا اظهار کې چې موږ دا کار کولی سو، ما مطلب په دې کې یو باریکي ده چې که چېرې موږ او تاسو داسې یو شی موجود وي چې هغوی دا فضا داسې وي چې هغوی خپل اظهار کولی شي چې دا کار کولی سم، نو هغوی دا کار واخلي، هغه به په ښه توګه باندې په دې کار باندې کنټرول ولري. که یو څوک دانش او پوهه ونه لري،
تجربې داسې ښودلې دي چې په ډېر زر وخت کې دواړه کولی شي، دواړه دا کار کولی شي. هغه خلک چې استعداد هم ولري ودرېږي. ما کمپیوټر کې شي را پیدا شول، دلته یو راغی ټول هغې د ما ونیو د کمپیوټر. په هر صورت باندې که چېرته یو نفر اوس استعداد او هنر او مهارتونه ونه لري اما صلاحیت او مسؤلیت ورکړی شي، ډېر زر به هغه مهارتونه پیدا کړي. اما که یو نفر مهارتونه لري او یغه نفر ته داسې فرصت ورنکړی شي چې په یغه ساحه کې کار وکړي، معنا دا ده چې اول دی خپله دغه نفر هغه مهارتونو ته ضرورت لري چې دی وکولی شي خپل غږ واورېدل شي. هغه مهارتونه به دله نه زده، په دغه ساحه کې به مهارت لري اما دا چې په څه رقم سره دی وکولی شي چې د ده اواز او د ده افکار نورو ته تشریح شي، په هغه ساحه کې که دی مسؤلیت ولري، مهارت ولري، بیا ټولنه کې دا کار اسانه کیږي. ځکه چې هغه د زده کړې وخت چې یو نوی نفر چې په هغه ساحه کې هېڅ مهارت نه لري هغه ته مسؤلیت ورکړی شي تر څو چې هغه مهارتونه پیدا کړي، دغه نفر تیار لري، نو په سرعت باندې ټولنه په مخ تللی شي. او ما ته یو قصه را په یاده شوه چې دا زموږ او تاسو په دیني متونو کې کیدای شي چې په د نورو متونو کې هم وي چې کله حضرت یوسف علیه السلام نه د پادشاه د خوب تعبیر وکړو د یو خطرناکې دورې د قحطي د راتلو یو نو احتمال یا موجود حضرت یوسف علیه السلام ته خوب تعبیر کې وو، نو د مبارک پیشنهاد وکړو چې ما په د خزانو د ځمکې باندې مقرر کړم. وقال اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم. دغه د مصر پادشاه ته یوسف ویلی چې حضرت یوسف علیه السلام ما په دې خزانو د ځمکې باندې مقرر کړم. هغه اوس د هغه غنم څو کاله چې اخیستل هغه یې وساتل په ښه توګه باندې، بالاخره هغه د مختلفو جیو نه حتی د پلار کورنۍ او وروڼه بالاخره د قحطي نه بیا دلته راغلل. دا قصه داسې ماته را په یاده په دې شو چې نالج او پوهه چې د مسؤلیت د اخیستو دپاره پیشنهاد چې هغه به ډېر کنټرول ولري که نه. سل په سله اما دغه موضوع ته متوجه شي چې یوسف علیه السلام پاچا ته نه ذکر کړی نه و چې زه په دې ساحه کې مهارت لرم، مسؤلیت ماته راکړه، امکان لري بل چا ته یې ورکړی وای. او خو هغه مهارت چې بیا هغه مهارت لري چې دوی ویلې چې زه په دغه ساحو کې مهارت لرم. خو یعنې دا معنا لري چې دغه وروسته کېدای شي په دا بل سلاید کې موږ تاسو په دې ډېر تاکید ډېر پې فوکس وکړو. ما مطلب دا و چې کله کله په یو ټولنه کې دا ضرور ده چې د پوه خلک مسؤلیت واخلي، یعنې آماده شي مسؤلیت ته، پرې نه دي چې دغه امانات بعضې وختونه ضایع شي. صحیح ده چې بعضې خلک چې مسؤلیت واخلي نو د دې اړتیا شته چې هغه د هغه اړونده پوهه او د کنټرول لپاره پوهه ولري، ځکه چې کنټرول د پوهې او د مسؤلیت په مقابل کې واقع ده. څومره چې پوهه او مسؤلیت مطابقت یو له بل سره ولري نو په شیانو باندې یا د کارونو په اجرا باندې کنټرول حاصلي. دغه سلاید موږ نن په دې ساحه کې په انفرادي ساحه کې موږ بحث وکړو. دغه موضوع ته یاد کړله ټولنه کې په دې کې څه کېږي، هلته یو بل معیار هم موجود ده چې هغه په دې ټولو شیانو باندې تاثیر کوي. هغه معیار د اعتماد ده. یعنې که اعتماد وي په هغو خلکو چې په دغه ساحه کې استعداد هم لري، مهارتونه هم لري، اما هغه خلک چې پرېکړې کوي په دوی باندې اعتماد نشي کوی، معلومدار مشکلات پیدا کیږي. رښتیا وایي. په هر صورت بل سلاید چې موږ تېره هفته
په هغه باندې کار وکړ. هغه سلاید نن لکه چې ټکنالوژي د موږ سره دومره همکاره نه ده. دغه سلاید و او دا د فردي مسؤلیت هغه ده. فردي مسؤلیت ویني کنه و دغه د سلاید راغی دا همدغه فردي مسؤلیت بیا دا ده چې د موږ په ژوند کې د موږ په محیط کې چې هر پایله او نتیجه چې موږ ته راځي موږ د هغو مسؤلیت کې لاس لرو. په هغه پایلې په څه رقم سره پایله او هغه حاصل په څه رقم سره راځي موږ راسن مسؤلیت لرو. ځکه چې دغه څلور نعمتونه چې خدای پاک موږ ته راکړي د دې لپاره نه دي راکړي چې د توشک لاندې تیر کړو او کېږدو. د دې لپاره راکړي چې د ژوند د تعاملات او د معاملو په وخت کې د هغو نه ګټه واخلو، استعمال یې کړو. او چې استعمال یې کړو موږ کولی شو په هغه پایله باندې تاثیر ولرو. رښتیا خبره دا ده یعنې د موږ د ژوند دغه پایلې چې موږ ورسره مخامخ کیږو یا د واقعو سره د موږ او تاسو تعامل او بیا نتایج چې لاسته راځي یا نتایج چې موږ مخې ته راځي د دې په بنیاد کې دغه سلاید کې د نن نه د لاندې چې هر انسان ته الله تعالی ورکړي داسې نه ده چې دا یو شمېر ته ورکړي یو شمېر ته نه دي ورکړي. هر انسان ته په نارمل یا طبیعي حالت کې عقل او د تصور او خلاقیت استعداد او د آزاد ارادې وجدان اختیار او تصمیم نیولو او د پریکړې کولو اختیارات د په وجود کې شته، مراکز هم شته ده. نو رښتیا هم دا خبره دا ده چې دا د دې لپاره نه دي چې موږ دا قلف کو یا یو څوک قلف کې چې خپل عقل نه کار ما اخله یا وانخلو خپل هغه تصورات یا خیالات یا هغه ویژوالایزیشن یا ایمیجنیشن ونه کو یعنی په پټو سترګو باندې یو شی قبلول او د دې قواو یا د دې استعدادونو یا وړتیاو څخه غفلت کول. نو بیا دا خو بیا د نتایجو یا حاصلاتو یا پایلو بار په بل باندې بارول دا یو غیر منطقي او غیر واقعي او غیر په اصطلاح ناوړه یو عمل ده یا په اصطلاح یو ناروا کار ده. او متاسفانه چې په افغانستان کې هم په انفرادي ډول او هم په ټولنیز ډول هم په تنظیمي او سازماني ډول باندې دغه مسؤلیت خلک نه اخلي. د اول د ټول هیواد د مشکلاتو او د محتاجي مسؤلیت یا په همسایگانو باندې وراچي چې دا چې پاکستان استابلیشمنت داسې کار کړی یا په ایران وراچي یا په امپریالیزم وراچي یا په کمونیزم وراچي یا په امریکا بې مسؤلیت له افغانستان ووت په هغه باندې وراچي. دغسې نور داسې نه یې چې ځان ته نه ګوري. هر وخت چې یوه ګوته د ملامتي بل چاته کېږي دې ته متوجه نه ده چې دغه نورې درې ګوتې ځان ته کېږي. نو اوس خبره په دې کې ده چې که چیرې یوه ټولنه که چیرې یو واقعه موږ او تاسو داسې تصور کړو چې په ټولنیزه سطح باندې چې فقر او مرض یا ناروغي په یو ټولنه کې د محتاجي د ساحې یو مهم خصوصیت ده که نه دا له کومو شیانو سره رابطه لري چې انسانانو سره مخامخ دي په ټولنه کې دغه د لاندې شیانو مثلا د عقل او عمومي پوهنه څنګه ده د همدې فقر په مقابل کې یا د ناروغۍ مقابل کې تصورات هلته څنګه دي د خلکو لکه یعنی تصورات داسې دي چې ملامتي د فقر او د فاقې او د خپل مرض په نورو واچي په دنیا کې څوک پیدا نه کړي په شیطان یې ور واچي بیا یې په شیطان واچي یا خپل هغه آزاده اراده او وجدان دي داسې دي او هغه خپل اختیارات نورو ته تسلیم کړي او یا که وضعیت داسې چې په یو ټولنه کې د انسان د پوهنې تصور او خلاقیت او د آزاد ارادې او وجدان د تحول یا انکشاف لپاره شرایط له بندش یا له خنډ سره مخامخي نو بیا مشکله ده چې یا مثلا ازادي او اختیارات له محدودیتونو سره مخامخي هغه ټولنه انکشاف نشي کولای
یا مثلا که چیرې یوه ټولنه غواړي چې انکشاف وکړي نو په دغه ځایو باندې پانګونه ډېره پکار ده. دغه بنیادي شیان دي چې مثلا په عقل و ځان پوهنه، تصور، خلاقیت او د آزادې ارادې صحیح استعمال. ځکه د آزادې ارادې استعمال که د عقل او د پوهې او د خلاقیت په بنا باندې نه وي یا وجدان ورسره مرسته ونه کړي، دغه آزاده اراده او اختیارات اکثرا د ډېرو غلطو کارو لپاره هم استعمالیږي. و خپل آزاده اراده چې ده دا په ذات کې خنثی ده، نه ښه ده نه بده ده. دا چې په څه رقم سره استعمال کړي، څه رقم په ښه لار استعمال شي ښه ده، که په بده لار استعمال شي بده ده. نو د دې څنګ کې د ښې لارې د استعمال لپاره ویښ وجدان، همدارنګه د عقل او پوهې د تصورات او خلاقیتونه که چیرې ورسره یو ځای یا علم ورسره یې، سکیل او مهارتونه ورسره یې، نو د آزاده اراده به په ښه توګه استعمال شي. مثلا د تاسو شاته یو تعمیر لیدل کېږي، هلته د آزادې ارادې د کار نتیجه شاته معلومه ده چې هلته یوه اراده د یو خاص چوکاټ په منځ کې په کار شوې ده. نو خو هلته معلومیږي چې دغه تعمیر چې په دغه ډیزاین او په دغه ښایست باندې جوړ شوی د هلته عقل او پوهه مو، تصور او خلاقیت مو مخکې له دې چې دا تعمیر رامنځته شي، او وجدان او پوهه مو، اختیارات او ازادي مو، آزاده اراده د یو چوکاټ په منځ کې په کار شوې ده، بالاخره داسې یو تعمیر رامنځته شوی. زما مطلب په دې کې دا و چې د آزاد اختیار او ارادې لپاره ځینې شیان ضروري دي، استعمال لپاره، د درست استعمال لپاره. له دې کبله چې موږ ښه نتیجه حاصله کړو، ټول خلک هلته یو خپل آزاده اراده په یو شکل باندې پکاروي، په محتاجو ټولنو کې هم پکاروي، په اصطلاح خودکفا ټولنو کې هم، او د شګوفایي او د فلاح په سیستم کې هم آزاده اراده. هلته خو ارادې ختمیږي نه، درېږي نه، خو آزاد ارادې چې څومره دغه هغه استعدادونه چې الله تعالی انسانانو ته ورکړي هغه قوي وي، وړتیاوې په هغه کې زیاتې شوي وي، مهارتونه پکې زیاتې، نو هغه آزاده اراده په داسې توګه باندې استعمالیږي چې نتایج معمولا ښه راځي. رښتیا هم بیخي درست. نو په هر صورت دغه سلاید هم موږ دغه سلاید هم یعنی سلایدونه د ما په نظر لږ زره وخت هم ډېر پې تېر کړم، دا تکرار احسن ده د دوستانو لپاره چې دا پروګرام تعقیبوي. ښه به وي دغه د accelerated learning چې ورته چټکې زده کړې لپاره ځینې اصول، یو اصول دا ده چې یو موضوع څو وارې تکرار شي یا په حافظه کې پاتې کېږي. نو دغه بل سلاید هم موږ کار پې کړی، تېره هفته پې غږېدلي وو، بیا به یې راوړو، بیا به یو دوه نوي سلایدونه شریک کړو. دا سلاید کې موږ داسې تشریح کړو چې که انسان په یوه ساحه کې 100% مسؤلیت اخیستلی شي، په هغې کې 100% دی سبب ګرځي، او که هېڅ مسؤلیت نه اخلي دی د نورو اسبابو نتیجه کېږي. یا به محیط د تا غلام یا به ته د محیط غلام یې. نو دغسې یو تعادل په مختلفو ساحو کې راځي. که چېرته موږ هېڅ مسؤلیت وانخلو نو موږ به په دغه صندوق کې دلته ټول شیان به د نورو د اعمالو د شتون د نورو د افکارو نتیجه ګرځو، او که موږ په دغه ساحه کې یو، نور خلک، نور محیط او نور خلک به د موږ د افکارو د سبب او د کردار نتیجه کېږي، موږ به سبب ګرځو. اما په طبیعت کې نه 100% څوک په دې ځای کې پاتې کېدی شي او نه 100% دلته بس په دغه ساحه کې دوی حرکت کوي. هغه خلک چې مسؤلیت یې زیات وي پاس په دغسې ځای کې وي چې مسؤلیت یې سو په انګلیسي باندې ورته وي دلته وي، او که مسؤلیت یې کم وي دلته وي. یعنې په ډېرو کمو ساحو کې به دوی اثرګذاري، په ډېرو نورو ساحو کې به دوی اثر پذیري. که دغه ځای ته یې وده وکړله نو دوی به تقریبا 50% اثرګذاري، 50% اثر پذیر، او که دلته سول هغه اثرګذاري د دوی سبب د دوی زیاتیږي. دغه یو مهم
شاید چې دوستان په دې باندې فکر وکړي او یو برداشت وکړي او یو برآوردي وکړي د ځان چې دوی په مختلفو ساحو کې په دغه فورمول کې په دغه چوکاټ کې چیرته دي، کوم شیان د دوی د کنټرول لاندې دي او کوم شیان دوی نشي کنټرول کوي، نور خلک د دوی په ژوند کې کنټرولوي. درانه صاحب دا پروګرامونه خو زه او ته دواړه خبر سوي یاستو چې دا د موږ او تاسو محترم استادان محصلین په پوهنتونونو کې دې سره اوس بلد سوي دي. د دې لپاره چې دغه مهمه موضوع ده اصلا د موږ نه تنها د فردي بلکې د ټولنیز او اجتماعي حالات او وضعیت هم چې کوم وخت موږ سبب او کوم وخت نتیجه د نورو نتیجه ګرځو موږ وخت څومره نو که چیرې یو څو مثال دلته ذکر کو داسې واضح مثال ولو که ټولنیز هم چې ډېر واضح وي چې موږ مثلا د تاریخ په کومو دورو کې سبب وو په کوم وخت کې نتیجه د نورو د کار وو د دې لپاره چې دغه لږ در واضح شي. کېدای شي موږ ووایو چې مثلا په افغانستان په تاریخ کې که د ټولنیز تاریخ وګورو د دغه جغرافیې په تاریخ کې داسې وو چې د دغه منطقې خلک هغه کلتور او ثقافت او دین اسلام دوی ویوړ نورو منطقو ته د هند سبقارې ته یې ورساوه. په هغه وخت کې د غزنویانو په وخت کې د غوریانو په وخت کې د سوریانو په وخت کې د ابدالیانو په وخت کې افغانان د دغه جغرافیې کې سبب وو. دوی کولی شو چې نورو خلکو ته ووایي چې څه خل کار وکړي. حتی د امیر دوست محمد خان له وخت پورې به کابل کې تصمیم نیول کېده چې په پنجاب کې به څوک حکمران وي. نو موږ سبب وو په یو وخت کې او داسې وخت نتیجه وه او داسې وخت هم راغی چې په پنجاب کې به تصمیم نیول کېده چې په کابل کې به څوک حکمران وي، یا په واشنګټن کې یا په ماسکو کې یا په بلجیک کې. دغه سبب او نتیجه ده. یعنی که چېرته موږ وده وکړو او مسؤلیت 100% د خپل ځان لپاره د خپل ټولنې لپاره واخلو، موږ په خپله ټولنه کې سبب یو او دغه د ټولنې محیط هم د موږ له کنټرول لاندې. اما که مسؤلیت وانخلو او مسؤلیت په استبلیشمنت واچوو یا په ایران واچوو یا په امپریالیزم سوسیالیزم کمونیزم او په دغه باندې واچوو، بنیادګري ځینې خلک مسؤلیت په یوه باندې اچوي په عوض د دې چې خپله مسؤلیت واخلي، نو دغه به حالت وي، موږ به د محتاجي په حالت کې پاتې یو. یعنې دغه سلاید ډېر مهم سلاید ده چې د موږ وطنوال یا مینوال دې باندې پوه شي چې موږ څه وخت کولی شو د سبب او نتیجه که چیرې موږ مسؤلیت واخلو چې موږ باید سبب د دې شو چې خپل وطن کې د تحول نتیجه لاسته راوړو. یعنی مثلا موږ مخکې مثال د فقر او د مرض او د مشکلاتو ورکړو، که چیرې موږ د خپل سبب شو چې دغه کارونو لپاره لاس په کار شو، نو نتایج به موږ تاسو خپل مخې ته راشي. زه یو مثال راوړم. دغه شاته تعمیر دا د احمدشاه بابا د مقبرې تعمیر ده. اما په یو وخت کې سبب وو کنه. اما که چېرته هغه وخت چې موږ نتیجه وو، زه که د تاسې په اجازه باندې یو عکس شریک کړم وپېده او هغه عکس به ودرې چې دلته را پیدا کړم. دغه ویرانی ګورئ. دا سبب و نتیجه ویرانی دغه چوک یادګار په جاده میوند کې څه هغه شاته د پل خشتي منار هم ده. دغسې یو شی دغه نتیجه ده چې موږ سبب
نو په هر صورت باندې دا یو مهم سلاید دی، ډېر ښه هغه دې اشاره د دې ته وکړله چې دوستان دغه سلاید ته ګوري، دوی وکولی شي چې د دې نه یو عبرت واخلي. او خبره په دې کې ول چې اسباب او د اسبابو او د نتایجو رابطه سره معلومه شي، ځکه چې دا سلایدونه له مخکې موضوعاتو سره هم تړاو لري. چې سبب اکثرا کړنې دي چې نتیجه یې دا سره راوځي، او کړنې بیا شاته څه شی لري لکه مخکې سلاید ته چې وښودل شو. یعنې اوس انشاءالله واضح شو چې چېرې دوستان دې موږ غواړي چې د خپلو کړنو لپاره د کومو شیانو لپاره چې څنګه نتایج لاسته راوړي، نو کوم اسباب ورته پکار دي. او رښتیا تر دغه سلایده پورې را رسېدلي وو. اوس به یو دوه سلاید، یو دوه درې شیان نوي به مو را علاوه کړو چې دوستان دې غونه استفاده وکړي. هغه دا ده چې موږ که خپل محیط وګورو، دغه د موږ محیط یوه دایره ده. دغه دایره دا به د موږ محیط ټولنه امکان لري یو ښار وي، یو کلی وي، یا ټول افغانستان مد نظر ونیسي. دا به ټول افغانستان یا یو ولایت ده، یا یوه ولسوالي ده، او یا هغه یوه منطقه چې موږ کې اوسو، هغه قریه کې چې موږ اوسېږو، دې ته متوجه است. د دې په منځ کې یوه بله دایره چې دا د موږ کورنۍ ده. هغه ډېر نږدې په اصطلاح هستوي کورنۍ د موږ دې کې ده. او دې منځ کې زه یم، دغه فرد، دغه بله دایره که نومونه مې پرې اخیستي. دغه ځان تنها موږ کولی شو چې خپل ځان کنټرول کړو، نور خلک مو نشو کنټرولولی، ځکه هر بل انسان که ښځه وي که نر خپل روح لري، خپل مسؤلیت لري، او خپل جوابګویي کوي په آخر کې چې له دې دنیا نه لاړ شي. نو موږ یې نشو کنټرول کولی، اما موږ یې مدیریت کولی شو. او ټولنه کې چې ده، ټولنه کې موږ نفوذ کولی شو، یو تاثیر اچولی شو په ټولنه کې. دغه درې معیارونه دي چې موږ د دې وسایل، که موږ دغه وسایلو ته وده ورکړو، نو دغه شیان موږ کولی شو. ځان کنټرولولی شو، ځان ته تغییر ورکولی شو، د کورنۍ مدیریت کولی شو، او په ټولنه کې نفوذ پیدا کولی شو. نو د موږ هغه فوکس، د موږ انرژي په کوم ځای کې باید ډېره تېره شي. ډېره چې تېره شي، د ما په نظر باندې موږ باید په دغه ځای باندې ډېر فوکس وکړو. هغه د ځان وده ده، د ځان تعلیم او تربیه ده. څه رقم سره موږ د معنوي نقطې نظر نه، د فکري نقطې نظر نه، د تکنالوژي نقطې نظر نه، د دینی نقطې نظر نه، او یو متوازن د ځان وده څخه وکړو. د موږ فوکس باید په دغه ځای کې وي. چېرته په دغه ځای کې د موږ فوکس وي، نو موږ کولی شو چې دغه ته بیا وده ورکړو. اما هغه څېړنې چې موږ کړي دي، څېړنې موږ ته ښیي چې د خلکو فوکس، د ډېرو خلکو فوکس په یوازې دي چې په دغه ساحه کې وي، حتی د وطن نه د باندې، دغه د ټولنې نه هم د باندې فکر پکې. یو مجلس ته لاړ شي، ټول په دې کې غږېږي چې امریکا څه رقم ده او روسیه څه رقم ده، په دنیا کې څه شی واقع کېږي. حال دا چې دوی په خپل کور کې خپل کور نشي تنظیمولی. زه فکر کوم چې هغه د دوی انرژي او د دوی ساحه د کار درسته رهبري شوې نه. بخښنه غواړم. نو وبخئ، نو دې نه معلومیږي چې د انسان په عامه توګه باندې د کنټرول د ساحې په اساس باندې، یا د اصلاح د ساحې یا د مسؤلیت د ساحې نه چې پیل کیږي، اول د ځان نه پیل کیږي. او د ځان نه پیل کیږي، یعنی هغه توان او توانمندي له ځانه پیل کیږي. نو که چېرې اصلاح هم راځي د ځان نه، د پیل نه را شروع کیږي. نو د بدلون لپاره که چېرې موږ د بهتري لپاره بدلون کوو یا غواړو چې رامنځته شي، اول له ځانه پیل پکار ده. نو
اصل خبره خو بیا کورنۍ ده او بیا ټولنه ده چې ټولنه کې نفوذ کیږي. که چیرې انسان داسې له ځانه بې خبره سي او ټول فکر یې د ځان نه د باندې فوکس او تمرکز یې د باندې، لکه اوس چې داسې رواج غوندې ده که نه، چې ټولې خبرې د باندې دي او د خلک له ځانه بېګانه یا په یو نوع عام غفلت کې اچولي. اوس خو دا دنیا ډېره نږدې سوې ده، له دې کبله اکثره ټولنې ډېر د انکشاف خواته نشي تللی. هغه ټولنې یا هغه افراد په همغو ټولنو کې پر مخ ځي چې هغه د خپل ځان او د خپلې ټولنې د خپلې کورنۍ باندې په دوم ساحه کې چې هغه د ده د مدیریت ساحه ده، یو څه کنټرول کولی شي. دغه دو ساحو باندې که چیرې متمرکز شي نو ټولنو په بدلون کې تغییر راوستی شي. هغه بنیادي خبره دا ده چې الله سبحانه وتعالی چې وایي چې ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. په انسان کې هم دننه بیا بل مرکزونه دي چې هغه دننه د انسان دغه هغه دننه وضعیت فکري او ذهني او احساسي او روحاني حالت ته چې که چیرې هغه کې مناسب بدلونونه راشي او د بې ځایه غوښتنو یا خواهشاتو کنټرول رامنځته شي په بدن کې، خپل مسؤلیت خپله واخلو، نو کولی شو چې یو صالح او مؤثر او اغېزمن فرد په یو کورنۍ کې سو، او هغه کورنۍ بیا کېدی شي چې د یو اغېزمن مؤثر او پیاوړي شخصیت له طرفه ښه مدیریت شي. دغه کورنۍ بیا په ټولنه کې نفوذ کوي، دغه فرد په ټولنه کې هم نفوذ کولی شي. نو ښې ټولنې یا آبادې ټولنې د آبادو تکړه خلکو له مجموعې نه یا له کورنۍ رامنځته کېږي. رښتیا هم نو که چېرته دغه ته متوجه سو چې که چېرته د موږ انرژي او کنټرول او تمرکز په دغه زرغونه ساحه کې وي، دغه زیړ مثلث ته دلته په دې سلاید کې برېښي، نو موږ کولی سو چې دغه د ځان موجودیت فراخ شي. لکه هغه بل سلاید کې چې موږ ښودلي وو، دغه سلاید کې چې موږ ښودلي وو، موږ له دغې ساحې نه له دغه عکس نه دغه عکس ته رارسېږو. یعنې له پاس وضعیت نه د لاندې وضعیت ته بدلون کوو. کوم خنډ موږ ته موجود وي هغه خنډ ډېره په اسانۍ سره حل کولی سو. اما که د موږ فوکس په نورو په اصطلاح ټریویل پرسوت وي چې داسې موضوعاتو خبرې وکړو چې نه کنټرول پرې لرو، نه مدیریت کولی سو او نه نفوذ پرې اچولی سو او وخت هغې ته پرې مصرفوو. په هغه حالت کې که هغه انرژي د خپل ځان د ودې لپاره استعمال سي، موږ به ډېر زر وده وکړو دغسې یو حالت. نو که یوه احصایه واخلو چې د موږ د وطنوالو خصوصا هغه څوک چې هغه طبقه یا هغه برخه د ټولنې چې ډېره انرژي او استعداد لري، د هغوی وخت او خبرې او انرژي په کومو شیانو مصرفیږي، فوکس یې په څه شي ده، نو موږ ته به یوه نتیجه لاسته راشي چې وضعیت څه رقم ده. اکثرا فوکس یا تمرکز په ډېرو د باندې شیانو باندې ده په نسبت د دننه. که چېرته کلب هاوس ته لاړ سي او سپیس ته لاړ سي، د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي، یا په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو تبصرو ته سړی متوجه سي، معنا یې دا ده چې هېڅوک هم په ځان باندې تمرکز نه لري. زما له دې پوښتنې او توضیح نه مطلب دا و چې تر څو په خود را نسو بالاخره په ځان تمرکز ونه کړو یا په خپل شاوخوا ماحول چې هغه د موږ له ارادې او د موږ د کنټرول ساحه کې ده دې ته وده ور نه کړو، نو موږ به په ډېرو بې ځایه شیانو باندې خپله انرژي او وخت ضایع کړو. اما که هغه انرژي په دغه فرمول باندې مصرف کړو چې یا خپل کردار ته وده ورکړو یا خپل وجود او ذات ته وده ورکړو، معنوي، دیني، روحي، رواني، فکري، تخنیکي نقطې نظره،
که په دغه ساحو کې کار وکړو زموږ پیامد او هغه حاصل به هم ډېر جګ وي. اما که چېرته وخت په دې مصرف کړو چې نه کنټرول پې لرو، نه مدیریت کولی شو او نه نفوذ پې اچولی شو، په هغه ساحه کې کار وکړو، بیا نو د ما په نظر باندې هغه بیخي زیات وخت ده. اوس ما ته خو یو پوښتنه نورانی صاحب مغز ته راځي او زه مجبور یم چې ویې کړم دلته. دا خبره دا ده چې دا زموږ اکثره خلک ولې دې باندې مشغول دي داسې ډېر؟ ډېر ښه سوال ده. دوستان که کوم نظر لري دلته او دې موضوع ته غوږ نیولی کولی شي خپل نظریات دلته د موږ سره شریک کړي چې دوی هم خپل نظریات نور خلک مستفید شي ترې. او نو دا به اوس پرېږدو، صحیح ده چې وخت هغه نشي، یعنې ولې علت یې څه شي ده، یا ولې له داسې مجلسونو نه ډېر خوند اخلي که نه؟ داسې مجلسونو کې ډېر ګڼه ګوڼه ده او ډېر زیات خلک ورته هغه دي چې یو څه ورسره. زه په دې پوهېږم چې د انسان یا د همغو مجلس د غړیو چې برخه پکې لري دننه وجود کې څه شی تغذیه کېږي، چې هغه کوم شی تغذیه کېږي، بنسټیز ضرورتونه چې موږ خبرې پې کړې وې، چې د هغه څه رقم یا په د رښتیا توګه باندې تغذیه کېږي او یا په کاذبه توګه باندې هغه یو نوع هغه کېږي. په هر صورت دا سوال او دا توضیح به پرېږدو. هغه استادانو محترمو ته چې په پوهنتونونو کې دي یا محصلین دي په دې ساحه کې کار کوي، هغوی انشاءالله چې موږ سره به مرسته وکړي چې دې ته جواب ورکړي یا به دې باندې تبصره وکړي. نو بل سلاید چې نن موږ شریکوو هغه یو ډېر مهم سلاید ده. زه فکر کوم چې دوستان دې ته باید ښه متوجه واوسي. که چېرته دغه سلاید کې که چېرته د موږ ځان رشد وکړي، د موږ کورنۍ هم رشد کولی شي، ځکه موږ یې ښه مدیریت کولی شو. او که چېرته د موږ کورنۍ هم ښه وده کړي او موږ هم ښه وده کړي، ټولنه کې د موږ نفوذ هم زیاتېږي، ټولنه هم انکشاف کوي، پرمختګ کوي په عین اندازه باندې. او دغه سلاید هغه د مدینې ماډل چې موږ ذکر کړی و د هغه سره راسن کار کوي، یو ځایي یعنې عیار ده د هغه ماډل سره. یعنې په تاریخي لحاظ باندې که چېرې موږ هغه نقطې د تاریخ کې د مسلمانانو هغه لومړۍ مرحلې نه پیل رامنځته سي او وګورو چې څومره نفوذ یې وکړو په نړیواله توګه باندې له کوم ځای راپیل سو، نو دا ښه مثال د رښتیا هم هغه اسانه توضیح کوي. رښتیا نو دغه بل سلاید څه ده، دا یو بل مثلث ده چې زه غواړم هغه تشریح کړم. او دغه مثلثونه مثلثي فورمولونه چې موږ ذکر کوو دغسې یو خصوصیت لري چې که چېرته دغه مثلث کې هر کونج یې که موږ یا زیات یا کم کو هغه کېږي، دا نورې په خپله زیاتېږي، لکه هغه د کمپ د پوهې او د مسؤلیت او د کنټرول مثلث، که هر یو یې زیات سي یا نور دوه اتومات زیاتېږي. دلته هم همدغسې ده. ارتباط یې داسې ده چې که د مقصد د لاسته راوړلو په لار کې خنډ او د مقصد د لاسته راوړلو نه وروسته هغه ازادي چې موږ احساس کوو دا یو د بل سره تړلي دي، تړاو لري او یو په بل پورې مربوط دي. هغه دا ده چې که چېرته زه مثلا د ما مقصد زه وږی یم او د ما مقصد دا ده چې زه ماړۍ وخورم، لاړ شم اشپزخانې ته یو څه راواخلم ویې خورم، خپل مقصد مې ترسره کړ. وپوهېدې؟ اما هغه خنډ چې ما سره موجود و، هغه دا و چې زه یو ځای ناست وم، خنډ دا و چې زه اشپزخانې ته لاړ شم او یو شی پیدا کړم د خوراک لپاره. هغه مې چې پیدا کړ په مقابل کې زه موړ شوم. نو دغه یو د بل سره ارتباط لري. مقصد هم کم کوي و، هغه خنډ هم کم کوي و، هغه پایله هم چې د خنډ باندې مې عبور وکړ هغه هم کم کوي و.
که چېرته موږ غواړو چې یو مقصد دې موږ لوی مقصد وي، مثلا په خپل ژوند کې یو جذري تغییر راولو، یا په ټولنه کې یا په کورنۍ کې د جذري تغییر مدیریت وکړو، یا په ټولنه کې یو جذري نفوذ ولرو، نو په لار کې لوی خنډونه موږ ته پیدا کړي، یا خنډونه متناسب دي په اندازه د مقصد باندې، او بیا چې موږ بریالي سو او خنډ له لارې نه لرې کړو، هغه نتیجې چې موږ ته راځي هغه هم ډېره لویه نتیجه وي. نو دا خو د مثلث خبره تا وکړه، زه به لږ ذره نور دوستانو ته توضیح کړم چې دا مثلثونه ډېر ابتدایي د یو سیستم ښودنه کوي، او اسانه طریقه که چیرې د یوه زوله ایسته سي بیا دا مثلث نه ده، هره زوله دې سي ایسته کړه. نو د سیستم یو بل مثال به د دې لپاره چې دا ورونه دوستان دې موږ دې موضوع ته توجه وکړي. یو کور یو دوه کسان دي په طبیعي توګه انسانان کورنۍ تشکیلوي، نو دوه کسان بیل مستقل خلک دي، یو نارینه یو ښځینه یا یو ځوان او پیغله چې خپله په یو تعهد باندې سره یو ځای کیږي او یو تعهد جوړي د یو مقصد په خاطر چې دوی کورنۍ جوړه کړي. دلته کورنۍ جوړه شوه، کله چې ماشوم دنیا ته راځي چې اصلي مقصد دلته د نسل تولید ده، یا د الله تعالی له طرفه همدا سیستم همداسې جوړ شوی ده چې کله چې دا رامنځته شو نو د دوی منځ کې دا سیستم وتړل شو. کورنۍ د 3 کسانو یا اول د 2 کسانو له تعهد، دغه تعهد غوټه یو هغه ده، یو دریم برخه ده چې دا دواړه تړي سره هلته یو سیستم جوړیږي. په سیستم کې د دوی د دې سیستم نه او د دوی سیستم د نوعیت نه، د روابطو نه او د حقوقو نه او د یو د بل سره د کار کولو په نتیجه کې یو نوی سیستم رامنځته کیږي چې هغه د یو کورنۍ جوړښت او د هغه اثر ده په ټولنه باندې، یو په بل باندې اثر ده. نو دا ډېر یو عجیبه غوندې فورمول تا دلته هغه چې کله چې له خنډ نه تېر سو ازادي حاصلېږي لږ نه، او د خنډ نه د تېرېدو لپاره یا مقصد ته د رسېدو لپاره دا پکار ده چې هلته هغه نور مثلثونه چې موږ وویل چې د وړتیاوو پیاوړتیا پکار ده. نو له یو خنډ نه موږ هغه وخت تېرېدلی سو، یو مقصد ته رسېدلی سو، یا له خنډ نه د ازادي حاصلول هغه وخت کېدی شي چې موږ قوت او وسایل او استعدادونو ته وده ورکړو، لکه چې هغه وړوکی حالت نه د غټ حالت تمثیل کې راغی. نو دا ډېره مهمه موضوع ده چې که چیرې غواړي څوک د خنډونو نه ازادي حاصله کړي او مقاصدو ته ورسېږي په کوم شي باندې کار وکړي. په تیر پروګرام کې موږ لودین صاحب موږ د ظهور فورمول د ظهور قانون باندې کړی دی، ظهور او تجسم قانون باندې. دوستان کولی شي چې افغانستان پیس چینل ته چې دلته ما په کامنټ کې هغه ورکړی، لینک مې ورکړی، هلته لاړ شي هغه سلاید وګوري، هغه پروګرام وګوري. دغه د تجسم اول کار دا ده چې یو فکر، یو ایډیا، یو تصور تعیني دي موږ لپاره چې زه غواړم دغه مقصد ته ورسېږم. مقصد تعین سي، هغه مقصد لوی په لار کې خنډونه هم لوی، هماغه مراحل چې هلته ویلي دي چې د اول د تصور او د فکر نه مثلا کوم قدم ضرور ده، بیا کوم قدم تعهد او بیا پلان او بیا هغه پریکړه او دا شیان ټول بیا د پلان نه دغه عملي کول او بیا بالاخره نتیجه ته رسېدل. که چېرته مقصد لوی دغه ټول شیان هم لوی وي ورسره، چې دغه خنډونه دغه مهارتونه او هنرونه دوی پیدا کړي چې د هغه لوی خنډ نه دوی تیر سي تر څو چې هغه لوی ازادي هغه سي په لاس راسي. دا خو ډېرې غټې خبرې پکې دې راتلی سي، مثالونه مثلا د افغانستان د خود ارادیت او د ازادۍ لپاره ځینې خنډونه ډېر لوی کارونه وسول، ډېر مقاصد. مثلا اوس غواړو چې د افغانستان کې د آبادۍ لوی کارونه وسي، د هغه مخکې هم خنډونه شته. معلوم ده.
د خودکفایي په لوري باندې لاړ شي. افغانستان په منطقه کې د شګوفایي او د فلاح یو نمونه وګرځي. چیرې دا مقاصد دي که نه، که دا مقاصد وټاکل شي څومره کار ورته پکار ده. او ډېر معلومدار په دې پورې اړه لري چې هغه شی څومره لوی ده. که لوی وي کارم متناسب ده، په هغه اندازه خنډونه متناسب دي او نتیجه هم متناسبه ده په هغه اندازه. یعنی که مقاصد لوړ وټاکو په همغه اندازه باندې ورته مزل پکار ده، په همغه اندازه باندې ورته لاره پکار ده چې له مخې نه خنډونه لرې شي. بیا په همغه اندازه باندې د خنډونو لرې کولو لپاره وړتیاوې پکار دي، وسایل ورته پکار دي. او رښتیا هم همدغسې ده. یعنې دوستان چې دغه پروګرامونه اوري دې ته متوجه سي چې د دې توقع ونه لري چې مقصد یې ډېر لوی تعین کړی او بیخي په لار کې هېڅ خنډ نه وي ورته. باید دې توقع ولري چې د دغه مقصد د لاسته راوړنې لپاره به ډېر لوی خنډونه وي. د موږ یو دوست بریالي سهران سلامونه ویلي. ډېره مننه. وعلیکم السلام. ډېره مننه. امید ده چې ښه اوسئ. هیله ده چې خوشحاله او ارام اوسئ. نو دغه سلاید باندې موږ پروګرام به ختم کړو او وګورو تر بل پروګرام پورې چې بیا کوم موضوعات منځته راوړو هغه باندې به بیا وغږیږو. او د موږ او تاسو کتونکي اوریدونکي او هغه کسان چې د مسایلو سره مینه لري کولی شي چې موږ ته مشورې راکړي او خپل تبصرې او خپل تعمیري نظریات له موږ سره شریک کړي. نو که وخت پوره خدای پامانۍ به وکړو له دوستانو سره. نو د دوستانو نه خواهش کوو چې دغه پروګرامونه په خپلو ټولنیزو پاڼو کې دوی نشر کړي او په عین وخت کې کولی شي دوستان چې دوی لري هغه تشویق کړي چې دغه افغانستان پیس چینل ته لاړ شي او هغه پروګرامونه وګوري. تقریبا تر اوسه پورې 33 پروګرامونه هلته موجود دي په هغه چینل کې او دغه پروګرام به امکان لري په یو درې ورځو کې به هلته واچول شي. هر پروګرام خپل مستقل پروګرام دی، د هغه نه مختلف وسایل انسان زده کولی شي، اما یو د بل سره لکه د زنځیر په شان باندې اړیکې هم لري، یو د بل سره ارتباط هم لري. نو که چېرته دوستان وکولی شي دغه پروګرامونه ټول وګوري، نورو خلکو ته یې معرفي کړي، دا به هم ځان ته ګټه ورسي، هم به ټولنې ته یو خدمت وي او هم به د موږ د تشویق سبب وګرځي. رښتیا هم. نو بس دوستانو سره به ذاتي خدای پاماني وکړو تر بل پروګرامه پورې. ډېره مننه. بلې جمعې ته به بیا سره راوځي. خوشحاله اوسئ. ښه وخت ولرئ. السلام علیکم ورحمت